د پاکستان له غاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. سلام، ستړي مه شئ لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه او مهمو خبرونو ته. خو له هغې وړاندې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هر تازه او نوی خبر تر تاسو در ورسیږي. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. راپورونه وایي د پاکستان له غاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. دغو مشرانو هڅه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران اوربند ته آماده کړي. هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته له هر ډول اوربند انکار کړی دی. ټي ټي پي تر دې وړاندې هم د اوربند لپاره د نورو شرطونو ترڅنګ د وړاندیز هم کړی و چې د هغوی له 100 زیات مهم ملګري او مشران به د پاکستان حکومت له بنده خوشي کوي. شنونکي وایي د پاکستان حکومت ګڼي چې د تحریک طالبان پاکستان شرطونه مشکل دي او پوره کول یې دومره اسانه خبره نه ده. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد هم ویلي و چې له تحریک طالبان پاکستان سره سوله ځکه ممکنه نه شوه چې هغوی ډېر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. دا موضوع د داود خټک په خپل راپور کې څېړلې ده چې راپور به یې په راتلونکي خبري ویډیو کې زه تاسو ته وړاندې کړم. تر هغې زموږ سره پاتې شئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څو هر نوي خبر تر تاسو در ورسیږي. تاسو مو ملتیا وکړئ، موږ به هم تازه او نوي خبرونه تاسو ته راوړو. تر بیا ښې چارې او ښه وختونه، د الله په امان.